نو د ابراهیم علیه السلام سیرت کوم دا خبره بیانوله چې په لاول ځل باندې کله د الله سبحانه و تعالی په امر باندې راغله د شام او د فلسطین او حجاز سره له پس د هغه نه چې اسماعیل علیه السلام او د خپل بیبي هاجره رضی الله عنها پر خودلیو نو وروسته زمانه کې اسماعیل علیه السلام راغړ شوی دی او دغه بنو جرهم قبیله کې نکاح او واده کړیو د چې کله راغله نو من باب الاتفاقیت عجب خبره دا و چې د ازوی اسماعیل علیه السلام په کور کې نو هغه د ښکار د پاره وتلیو نو د چانه په تپوس باندې د خپل زوی د کور هغه نقشه معلومه کړو بیا کور ته ور داخل شو نو دی کې د خپل انګور نه د اسماعیل علیه السلام نه تپوس کو به خبرو دوران کې چې ژوندۍ مو څنګه تیریږي هغه د شکایت کو د بے صبرۍ خبرې وکړلې نسې د ناشکرۍ غوندې خبرې چې په د باندې خونه لګې دي دا خو د انبیاو کورنۍ و د زهد او د تقوا والا او د دنیا نه بې رغبته خلک نو په داسې ماحول کې او په داسې کورنۍ کې ناشکره بې صبره بې حوصلې انسان نه چلیږي نو ولې زمونږ ډېره سختي ده او ناره نورم ده لوږې او تندې موږ د هغې سره مخامخ یو ابراهیم علیه السلام ورته وویلې چې خاوند دې راشي نو لاول به ورته زما سلام ووایې او د هغې نه وروسته زما د یو توصیه ورته وکړه زما یو دا پیغام ورته ورسوه چې غیر عتبة بابک د دې کور دا دروازه او دا درشل دې بدل کم نازنانه په دې باندې پوه نه شو د انبیاو خبرې چې دي نو دا ډېره جوړې وي او ډېر په اشارو پر رموزو باندې وي توري ډېرې کوي نو اسماعیل علیه السلام چې کله راغلو د کور حالاتو ته وکتل لوښي وغیره استعمال شوي نو انسان ته پته لګېږي د کور نه ناغه ولې څوک ملمه خو نور راغلی دی ولاو یو عمر رسیده سره یو بوډا راغلی او ډېرې ښې خبرې وکړلې خدای مې ویلې چې تا باندې سلام ویلې او ستا دپاره ماته یو خصوصي خبره پرې ښودلې وه چې دې خاوند ته به د داسې وې چې غیر عتبة بابک د کور دروازه او درشل دې بدل کم او بیا پوه شو دا خو زما پلارو ابراهیم علیه السلام او دا د کور درشل او دروازه هم تی هېڅ یې طلاق کړله عربو به دا طلاق داسې مبغوز نه ګڼل لکه مونږ مخکې دې ته اشاره کړې وه دا د هغې کې یو عادي خبره وه څه زمانه بعد اسماعیل علیه السلام په دې بنو جرهم قبیله کې دویمه نکاح او دویم واده وکړو دا دویم واده چې وکړو د هغې زنانه نوم و سیده بنت مزاز عمر الجرهمین دا یو ملک سره یو مالدار د هغه لور یې وکړله ابراهیم علیه السلام څه زمانه او څه موده بعد بیا د الله په امر باندې را روان شو الله سبحانه وتعالی ویلې بیا له حجاز ته لاړ شه او ول زه ګورم چې د دې خپلې طریقې او زما د پرېښودلې شوي زوی او د دې مار حال څه صورتحال دی نو چې کله راغلې نو د قدرت کار ته ګوره په دا پیڼه باندې بیا اسماعیل علیه السلام په کور کې نو موجود نو دې د خپل انګور سره ملاو شو د اسماعیل علیه السلام بیبي او د هغه زوجې سره نو د هغې نه مختلف تپوسونه کول او د هغې حال احوال معلوم کو نو تپوس یې ته وکړو چې ګزارم څنګه کېږي هغې ویلې ډېره ښه خوشحالي ده او دغه رنګې ښه فراخي ده ژوند هم ډېر ښه تېرېږي ویل خوراک څښاک مو څه دی هغې ویلې اللحم والماء او غوښه د اوبه دي نو ابراهیم علیه السلام ته واپس روان شو د انبیاو ډېر عجیب او ناشنا حالت دي چې انسان په تعجب کې اچوي دا د شام فلسطین نه راغلی دی اته شواروزه مزل یې کړی دی لیکن د دې زوی سره دا دویم ځل دی چې ملاقات نه کېږي او دومره مته انتظار نه کوي چې د هغه د راتګه پورې کنی نو مطلب دا چې د خپل انګور نه تپوس وکړو چې خاوند دې څه شو ویل هغه سارا ته وتې زموږ د پراخکار او د خوراک څښاک بندوبست کوي هغه څه دومره ورځې خو به نه تېرولې د ګنټو په حساب باندې لږ وخت به تېرو خو لیکن د هغې ته ایسار نه شو واپس ایسته روان شو او دا یې ورته ویلې چې کله د خاوند راشي نو زما د طرف نه به ته دا ووي چې ثبت عتبة بابک د دې کور د دروازه او درشل د ځان سره باقي او برقرار وساته دا د ځان نه مه جدا کوه نو په دې کې چې کله اسماعیل علیه السلام راغلی نو د خپلې بیبي نه تپوس وکړه هغې ته دا ټول احوال او دا ټوله ماجره بیان کړله به یې ویلې چې دا خو زما پلار و ابراهیم علیه السلام او د کور عتبه دروازه او درشل ته یې ما ته ستا په باره کې ویلي دا چې ځان سره وساته او تا ډېرې د حوصلې د صبر او د شکر خبرې کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې التحدث بنعمت الله شکر وترکها کفر د الله په یو نعمت باندې داغه اظهار کول داغه ستاینه کول داغه ترجمانی او نمائندگی کول دا شکر د الله د نعمت دی
او د الله سبحانه و تعالی په نعمت باندې ناشکری کول دا ګیلې کول دا هر ټیم کې چې سړی د سیمرور او خپي کته پوسیو کې چې څه حال دی نو په بدن باندې به چې کم دی د 15000 او د 10000 روپو سوټ به اچولې کاټن به اچولې او خمزیدار غاړې به مو سره دا لاسه کې خواهشات ډیر پوره کیږي او سار مم چې کم دی خپ پراټو ملي او داسې خوراکونه به کړي او غرمه کې به انتظار کوي او بیا به مې یره وي ډیر بره حالت دی او تاسو مکه وسه کالي خو ډیر اګرانی ده او د دکان کرایي ده او د غرنګي کشتونه دی او دا فلان او فلان زما عزتمند دا خبرې مکوي دا ناشکری ده په دې باندې شته نعمت هغه جدا کیږي د انسان لکه دی واقع کې وګوره ابراهيم عليه السلام خپل زوی ته اسماعیل عليه السلام ټول د ناشکر خزه د ځان لري کدي کې دې ته اشاره ده چې کوم انسان ناشکری کوي نو الله رب العالمین د ځان نه جدا کوي دا د انبیانو نم جدا کیږي دا د نبی د هغه تابعداري نه جدا کیږي عزير عليه السلام ته الله رب العالمین یو خبره کړې و فقال يا عزير واذا اصابك بليه فلا تشكوني الى خلقي كما لا اشكوك الى مساعيك اذا سعدت الي ملائكتي يا عزير عليه السلام کله چې تاسو ته مشکل سم مصیبت درورسیږي نو زما د مشکل او د مصیبت په اړه کې زما مخلوق ته شکایت مکوا چې ګنې زه د سیمه او دغه رنګ تکلیف دی لکه سره کوم چې که یو ګناه راخی جګر که انبیا معصوم دي او هغه محفوظ خو مونږ ته راورونه کوي یو ګناه یو خدای چې ما ته زما ملائکه راوخیږي نو زه ستا په سر باندې خپل ملائکه ته ګیله نه کوم چې ګوره زما بنده دی زما خوري سکی زی بندوبست کوم زی رازق ما او ته ګوره خبره د شیطان مني زما نه فرمانی کوي نو مقصد مې دا دی چې شکر کول هغه پکار دی به څه زمانہ بعد ابراهيم عليه السلام په دریم ځل باندې رااله او چې کله دا په دریم ځل باندې رااله د حجاز د فلسطین د حجاز د فلسطین او د شام د علاقې نه په دازل باندې اسماعیل علیه السلام په خپل مقام او د غرنګ په خپل علاقه باندې موجود و د چې وخت ناغه دی ونی د لاندې ناسو او غشي هغه تراشل او توګلې هغه زمانه کې بدی غشي جوړول د صدقه د فار د سید او د ښکار د فار بلدار چې د عربو په خپل مابینس کې دیو بل سره جنگونه راتل نو د شکل هغه ولید د یو سره ملاو شو لکه پلار او زوی چې ډیره زمانہ بعد ملاو شي څنګه چې داغي هغه محبت او داغي هغه رویه وي نو دغه رنګ دیم دواړه ملاو شو سیرت کې راغلي دیو بل نه معانقه غاړه واغسله او به خبره اترې وکړلې نو بدی کې د ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام ته ویلي چې زه خو بدی په سراغله مې چې الله رب العالمین ما ته ویلي دي چې بدی کې کعبه جوړه کړم د الله سبحانه و تعالی کور بیت الله ناغو ته ویلي چې یا ابتی ای زما پلار اطیع ربک د خپل رب خبره ومنه دا ته چې څه ویلي بالکل تابعداري وکړه نو ابراهيم عليه السلام ته ویلي چې د خبره کې به تزما تابعداري کې زما مرګرتوب بکې ناغو ویلي او بالکل کومه نو دواره لګي شو کعبه جوړول پاغي باندې شروع شو زما عزتمندو هغه زمانہ کې دا جدید ماشينري نه و چې دا اوس په دې باندې د غرونه او د الویل وی تیږي او کمرې او الویل وی کاني په تراشلې کېږي او نه د پوکلینې وي او نه چې کم دی دا جدید ماشينري و او دې دوانو ته وګوره دا اوچت انبیا دي پلار او زوی په هغه زمانہ کې بلکې ابراهيم عليه السلام امام الانبیاء او دغه رنګ امام الحنفاء او امام الموحدین ابو الانبیاء ډیر ناشنا شخصیت دی عجب خبره ده چې قران کریم کې د موسی علیه السلام نه روسه زیاته تذکره ده دراغله ده او په دنیا کې چې څومره مذهبي مضبوط قومونه امتونه او ملتونه دي دا ټول د منسوب دي او زمونږ د اسلام اکثره تشبیه د څور کولای کیږي په درود کې او دغه رنګ په ملت کې او په دین او په شریعت کې نو ابراهيم عليه السلام د ځان سره د خپل زوی اسماعیل عليه السلام په دې کعبه باندې په جوړولو کې لګي کو د دې نه دا معلومیږي چې خپلوان خصوصا خپل ځامن او بچی چې دي هغه ځان سره په نیکۍ کې استعمالول پکار دي موږ وایو نه د ځامنو سره احسان ده چې پیسې ول ډېره وګټه خو خوراکونه پیوکا خو سکولونه کې پاغي باندې سکول ویا مقابله پیوکا د غرنګ تر ګورانو سره د تر ځامنو ته چې زما د بچی چې کم د کپڑے هغه بیکار ښکارن شي ولا د وريرونه دی د تر ځامنو تر ګوران دي دا خلک بسوي زما ځامن مو ته بیا پسېږي موږ تنافس فعلی او مقابله پدې کې کوو ابراهيم عليه السلام چې کوم څه کې قرآن کریم ته وي چې تعالی یو دیني اعزاز درکم انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی یا الله زما بچم ما سره پدې کې شریکا
ابراهيم عليه السلام د ځان سره د ازوی اسماعیل علیه السلام په دې کار کې لګیا کو نو دې کې ته اشاره ده چې په دینی کار کې او د غرنګي په دینی خدمت کې په دینی حال او زلو کې خپل زوی خپل وراره خپل لور خپل خزه بچي او د غرنګي خپل وسیو کړوسه د ځان سره استعمالول پکار دي په دې باب کې مبي غم کېګا او غفلت غم کوم او ناشنا خبر پدې کې دا معلومیږي چې دا روسه زمانه کې مونږ له ټول انبیا د په اولاد کې راغلي دا امام دی یو هغه امام دی چې خلک په وټونو باندې په جمهوریت باندې ځان د لپاره جوړ کی دی یو تنظیم د وجنه دی یو پارټي د وجنه دا وی لیډر او دا غي مشر شي ا دنیوي امام او دنیوي لیډر او مشر یو هغه امام دی چې رب العالمین داغه انتخاب وکي پیغمبر یو دغه رنګ امامت په دین د لپاره هغه غوړه کیم نظام عزتمند په اسلام کې چې مشري چې دا گورنری صدارت وزیر اعظمي ام پی ای ام ان ای شیخ عالم مفسر مفتی مولا قاری عالم زما عزتمند دا د دینه نمونه کوي دا ایوارډونو دا اعزازات چې ګنې د دنیا کار مکوا زمونږ ډیرو چې کم دی کله چې د دنیوي اعزاز راته ملاو شي نو په دې بازار کې کار کول چې دی نو دا راته بدی ښکاره کېږي زمونږ عوام هم دا کار کوي چې کله مطلب امام مزي عالم مفسر زر هغه ته پیزار سموي دا طریقه مه کوئ زما عزتمند دا په صحابو کې نه معلومیږي نه په پیغمبر کې چې کم دی داغه د سیرت نه عاجزي نه چاله پکار ده دا سره چې عالم دی دغه رنګ شیخ دی د الله سره معامله ده داغه چې کم دی په خپل خبر کې بس سمدي ته په خپل کې سملي هغه چې کم عزت او دغه دی هغه هر مسلمان داشته دی هغه اکرام او دغه عزت اما دغه ته پیزار سمول او دغه رنګ هغه ته چې کم دی ودرېدل او دغه له امتیازي سلوک ورکول په مجلس کې دا سیرت نه چې کم دی معلومی کې دا مکوي نګذ ته وګوره ابراهيم عليه السلام هغه په خپل امنا باندې بدعتي کې راوړل د جبل کعبینه لري بور پسې توم او بیا ته دې کې وګوره چې د یو کانی انتخاب کول دا په څه طریقه باندې د غر نه را جدا کول په څه طریقه به دا توګل او تراشل به او دې براوړل او دغه رنګ دا کعبه به جوړوله مقصد نه دا چې په اسلام کې امامت په دین تا د کار نه منې کوي بلکې کته ار لیول ولا سره وي خو چې ستاسو په زړه کې تقوا و نو بس الله سبحانه و تعالی ته تقوا کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې بهترین هغه څوک دی چې پاغي کې تقوا وي اگر کته دا روډ جارو کې او ته چې کم دی جارو کشي اگر کته دی یو ریډیو والے ته یو عامل او مزدوري او دغه رنګ ته چې کم دی یو ورکري خو لیکن چې تا کې تقوا او د الله سره دی ونسو تعلق نو ته د الله رب العالمین په نسبت محبوبي الله سبحانه و تعالی غرواله رب العالمین پورتواله خطواله د چاله چې کم دی یو اعزاز ورکول هغه په دې مادیاتو باندې نه کوي په دې دنیوي سټ او حیثیت باندې دا خو زمونږ د انسانانو ډیر غلط سوچ او فکر دی چې چاله د مالداري په وجه باندې یا دغه د یو سرکاري عہدې او د وظیفې په وجه باندې یا هغه د یو دینی قیادت په وجه باندې د حد نه کم دی زیات حیثیت هغه ورکول ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى ما في قلوبكم الله سبحانه وتعالى تاسو هغه بدنونو ته تاسو صورتونو ته نه ګوري ځکه دا خو غیر اختیاري دي دا خو تاسو ځان سره د مور د خېټې نه راوړي دي بلکې الله سبحانه وتعالى تاسو اعمال ته ګوري تاسو کردار او گفتار ته ګوري نو ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام په دې طریقه باندې کعبه جوړوله چې د اسماعیل عليه السلام ولا ګټي ورکولې او ابراهيم عليه السلام د سولې ک بنا لکه ګلکاري کاری کوم نو په دې کې چې کله د دیوالونو پورته کړل نو قواضی ته ضرورت رااله نو په تاریخي روایتونو کې د سراغلي دي چې الله سبحانه و تعالی د حجر اسود دا راولېګم په دې باندې بده ولاړو نو چې کله به دا دیوال پورته کوو دا به اتوماتیک هغه پورته کېدل نه قواضی په شکل باندې او هغه عمر به ته دا غټېدل تر دې پورې چې دا کعبه چې کوم دی جوړ کو د پاسه پیچت نو دا یو اختلافي مسله ده د اهل علم او د اهل سیر ترمنځ د سیرت والو ترمنځ چې آیا کعبه چې ده نه دا په لاول ځل کې ابراهيم عليه السلام جوړ کړی ده او کنه د دې مخکې زمانو کې جوړ شوی و مورخ قسطلانی چې دی نو دا د تاریخ او د سیرت یو لیکون کې دی هغه وی کعبه لزل جوړه شوې ده په لاول ځل کې دا ملائکه او فرشتو جوړه کړي و په دویم ځل باندې بیا دا آدم علیه السلام جوړه کړي و په دریم ځل باندې بیا شیس علیه السلام چې دا په مخکنو پیغمبرانو کې یو پیغمبر دی په ابتدایي دور د انسانیت کې راغلی و د چې کومه کعبه جوړه کړي و ناغه په توپانی نوح کې سلاو شوی و هغه سیلاب
او دغه رنګ د نوح علیه السلام په زمانه کې چې کوم طوفان راغلو هغه ځان سره وړي و په څلورم ځل باندې به ابراهیم علیه السلام جوړ کړله په پنځم ځل باندې به عمالقه جوړ کړي و په شپږم ځل باندې به بنو جرهم جوړ کړي و په اووم ځل باندې به قصي ابن کلاب چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې د روس براشي په سیرت کې فاطم ځل باندې به قریش جوړ کړي و او په نهم ځل باندې عبد الله ابن زبیر جوړ کړي و او په لسم ځل باندې حجاج ابن یوسف جوړ کړي دا اوس زمونږ استاد مخې ته د کعبه کوم تعمیر دی دا د حجاج ابن یوسف دی اصل کې وجه دا چې د شرونه الله سبحانه و تعالی کله دا کعبه جوړ کړله نو د دې سره د خلکو یو انس یو محبت الله رب العالمین د بندگانو په زړه کې د دې سره محبت پیدا کو نو دا چې د خلکو د انسانیت د توجه مرکز وګرځیدو نو ان سره به کم دی راتو چې چاته به حکومت او بچای ملاویدل هغه به کې سنا تصرف کوو چې تاسو ګورئ د علي سعود ته چې د چا حکومت راځي نو خامخا یو کار پکې کوي ځکه الله سبحانه و تعالی د عادت د هغه زینه شروع کړی دی اگر که ابن کثیر وغیرہ ویلی دي چې نه دا لاول کې ابراهیم علیه السلام جوړه کړي خو د مورخ قسطلانی خبره مضبوطه ده ځکه قران کریم دسی و اذ بوأنا الى ابراهیم مکان البیت وای کله چې ابراهیم علیه السلام ته مونږه د بیت الله د تعمیر هغه بنیادونه وخدل و اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل قواعد جمع د قاعده د دیوال هغه ډی پی سی ته ویل کیږي هغه بنسټ او بنیاد ته اګینه دا معلومیږي چې د دې د آثار او د دې د بنیادونه د مخ کې نه وو خو مخکې زمانو کې طوفانونو او سیلابونو هغه وړو نو ابراهیم علیه السلام به په دې طریقه باندې جوړ کړل په دې کې چې کله دا کعبه جوړ شول نو ابراهیم علیه السلام ویل یا الله کعبه مو جوړ کړو دې ته به څوک راځي الله ویل ته د شکارو کې چې اعلان وکړه نور رسول زما کار دې ته خلق راوصل هغه زما ذمہواری ده ابراهیم علیه السلام په صفا غونډې باندې وکړو او دا اعلان وکړو چې واذن فی الناس بالحج خلکو کې چې کوم د حج اعلان وکړو چې و خلکو تاسو باندې د بیت الله زیارت او د دې کور ملاقات فرض دی د چا چې وسو طاقت کیږي خامخا دی راشي زما عزتمندو د زمونږ استاد د ټولو مطلوب رب العالمین دی دا الله زمونږ محبوب دی په دې پسې مونږ منډه وغو مونږ تاسو چې دا مونږونه کو د دې مقصد هم دا دی چې الله مونږ ته حاصل شي الله قران کریم کې ول ان متم او قتلتم لا الى الله تحشرون که تاسو د الله په لار کې وجل شي تاسو شهیدان شي یا په خپل مرګ باندې مړ شي مخه پکېږي سبل خو نه زم د قلانه الله وزم نه مخه ما تر رواني د سیم انسان دی لکه سره چې د سعودي د خارج ناراضي نو په دې مطار کې او د غرنګ په دې لار باندې چې کم دي دا شوګیره برداشت کوي او دا چک په د غرنګ دا انتظارګه خو به دې باندې ځان لړخه کې چې زه کور ته خزي بچول ور روانم د غرنګ دا مؤمن الله ته ور روان دي اگر کده باندې ځنکدن کې سخت راځي او دنیا کې په مشکلات دي خو به دې باندې به تسلی کې چې رب العالمین ته ور روانم زما عزتمند الله په دنیا کې نه لیدل کېږي لیکن دا زمون محبوب دی نو د محبوب د یو مکان داغه چې کم د یو کور په کار دی چې سره ورچو داغه سره ملاقات وکي او هغه د مگر دا بیت الله دا کعبه ده د دې وجه نه دا د الله سبحانه و تعالی د زیارت او د الله ملاقات زیاده